یو ماښام به مې ټول خلک سر ته ناست وي، یو ماښام به مې وجود کې ساه مېلمه وي، څو ګیلې به مې د زړه په سر پرتې وي. ای چې ته لاړې ولې لاړې چېرته لاړې؟ ته په مینه مې شکمن که څه نور وه، یا زما له غریبۍ نه د زړه تور وه. یو ماښام به مې وجود کې ساه مېلمه وي، ای څه ګیلې به مې د مور او څه د خور وي، څه ګیلې به د خپلوانو څه به نور وي. هغه مور چې زه تر عمره یې نازولم، هغه خور به چې د رحم یو ډیوه وه، زه به ټول یوازې پرېږدم ستا له غمه، دوی به ټول راته په غم او په ژړا وي. یو ماښام به مې وجود کې ساه مېلمه وي، ډاکټران به هم ځواب زما دوستان کړي، مطلب دا چې ټول به نس سر په ګریوان کړي. ای څوک به ژاړي څوک به ویر څوک به ماتم کړي، څوک به ښه خوشحال وي جشن به هم سم کړي. په یو کونج کې شاید ته هم په ژړا یې، دا به وایې زه دې مړه شم زه دې مړه شم، خو هېڅ ګټه دا ګیلې به درته نه کړي، ځکه ما به ساه سپارلی وي خپل رب ته، بس یوازې یو تصویر مې تا سره وي. یو ماښام به مې وجود کې ساه مېلمه وي، هغه رب چې په لیدو د ټول جهان دی، هغه رب چې ډېر بخښونکی مهربان دی، هغه رب چې زه یې تا ته هم سپارلی، هغه رب چې ته یې واخیستې زما نه، هغه رب چې ته یې بل سره جوړه کړې، هغه رب چې ته یې بل سره واده کړې، او نصیب یې تورې خاورې کړلې ما ته، خو کیدای شي له ما ستا جوړه خوږه وي. یو ماښام به مې وجود کې ساه مېلمه وي، شاید یو ماښام به مې قبر خواته راشي، راته پورته کړې لاسونه په دعا شي، او بیا کړس کړس هدیره کې په ژړا شي. ای لټون ولې لاړې چېرته ورک شوې؟ غم کړې ما ته د ګلاب نه هم نازک شوې. ای لټون چېرته لاړې ولې ورک شوې؟ او بیا دا ټپه څو ځلې کړې تکراره، هی مرګه د لټون په شکل راز شه، ای مرګه د لټون په شکل راشه، چې ته مې ساه وړې زه خندا درته کومه، چې ته مې ساه وړې زه خندا درته کومه.